هایلایټ خبرونو ته ښه راغلی. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ له بندېدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوي دي. طالبانو آنلاین فحشا ته اندېښنه ښکاره کړې ده. یوناما نن له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا بندیز ختم کړي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ له پارچاوۍ سره هممهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. د هوایي ترافیکو د څار نړیوال ویب سایټ فلایټ رادار 24 ښیي چې نن سه شنبې کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوي چې 3 له دوبۍ او 2 نورې له استانبول او ماسکو څخه پلان شوې وې. د دغه ویب سایټ د معلوماتو له مخې له کابل څخه هم نن دوبۍ ته 2 او استانبول ته یوه پلان شوې الوتنه لغوه شوې ده. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر مرکز ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوګتي وویل چې لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشوه، بیا یو شمېر وسلوالو تر دې چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته وویل چې په 10 وژل شویو کسانو کې د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم شته او 33 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دوشنبې په ورځ د 10 مادو یوه طرحه وړاندې کړه. په دې طرحه کې راغلي چې د جګړې له ختمېدو سره به هلته نړیوال ځواکونه ځای پر ځای شي، یوه موقته حاکمه اداره به جوړه شي چې مشري به یې ولسمشر ټرمپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدراعظم ټوني بلیر به هم پکې وي. د طرحې له مخې حماس ډله به وسلې پر مځکه ږدي، اسرائیل به جګړه بندوي، فلسطیني زندانیان به خوشي کوي او حماس به د اسرائیل برمته خلاصوي. حماس نن وویل چې د سولې دا طرحه به له نورو فلسطیني لوریو سره وڅېړي، بیا به ځواب ورکړي. او وروستی خبر مو د لوبې په اړه دی. د ښځینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په کوربتوب پیلیږي. د هند په ګوهاټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې سره مخامخې شي. د 50 اورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو ترڅنګ د استرالیا، بنګلادیش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. د دې جام پای لوبه به د نومبر په 2 ترسره شي.